تاسو دې نړۍ ته ولې راغلي؟ دا چې موږ الله تعالی پیدا کړی یو، نو باید د دې ځواب آسماني کتابونو کې وګورو، ځکه چې هغه د الله تعالی له لوري بشر ته راغلي د هدایت کتابونه دي. موږ پوهیږو چې یوازې په صحیح سند سره آسماني کتاب قرآن کریم دی او پاتې نور کتابونه منسوخ شوي دي. یهودو او نصاراو د ځانه خبرې پکې اچولې او بیا د دې خبرو نسبت الله تعالی ته کړی، او الله تعالی خپل آخري کتاب قرآن کریم د دې خلکو له خبرو ساتلی، لکه څنګه چې الله متعال په خپله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. را به شو خپل ځواب ته چې الله متعال د خپل مخلوقاتو باره کې څه فرمایلی دي او د څه لپاره یې پیدا کړي دي. الله متعال بل ځای فرمایي: ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره. نو عبادت په کومه طریقه وکړو؟ د دې لپاره چې زموږ خبر رښتینی وي، نو موږ بیا هم قرآن او سنت ته رجوع کوو. الله متعال په قرآن کریم کې فرمایي: څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، نو په تحقیق سره هغه د الله تعالی اطاعت کړي. او په بل ځای کې فرمایي: لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ، کیدای شي چې په تاسو رحم وشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: دا هغه څه امر چې تاسو ته کوم نه وینئ، او د کوم شي نه چې تاسو نهي کوم نو ترې لرې شئ، یعنی مه یې کوئ. نو پوه شو چې مطلقه تابعداري یوازې د قرآن او سنت وشي، ترڅو یو انسان په مستقیمه لار روان شي.